د کاسا زر پروژې د برېښنا لومړی پایه بازار نشت پسې په سلامونه مهار کلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پایه وګورئ چې غني بابا د مظلوم ولس ته بیا کوم رقم خدمت کړی ده خو ویډیو تر اخره وګورئ د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د کاسا زر برېښنا پروژې عملي کارونه د روان زېږدیز کال د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې پیلوي د برېښنا شرکت وایي د کاسا زر برېښنا پروژې د سروې کارونه پای ته رسیدلي دي او همدارنګه د برېښنایي لاینونو د غځېدلو لپاره د 7 ولایتونو له منځه په 15 ولایتونو کې د ځمکو د استملاک کارونه هم بشپړ کړي دي د افغانستان برېښنا شرکت د کاسا زر برېښنا پروژې ټول لګښت 228 میلیونه ډالر یې چې نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي د افغانستان کې د کاسا زر برېښنا پروژې کارونه د 2 هندي شرکتونو له لوري مخته وړل کیږي چې هندي شرکتونه د 10 میاشتو راهیسې هغه خپل کارونه پیل کړي او تر راتلونکي 2 کلونو به د پروژې کارونه بشپړ شي کاسا زر د افغانستان له خاورې د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږد لویه پروژه ده چې په دې پروژه کې افغانستان 300 میګاواټه برېښنا برخه لري او له دې پاتې 1000 میګاواټه برېښنا د افغانستان ګاونډ کې د پاکستان هیواد ته لیږدول کیږي افغانستان د دې برېښنا د انتقال کلنۍ مالیه 45 میلیونه ډالر اټکل شوې ده د کاسا زر برېښنا پروژې ګډون کوونکي هیوادونه یو شمېر سیاسي مشرانو د 1995 هجري د کال د غویي په میاشت کې د تاجکستان په هیواد کې د دې پروژې افتتاح وکړه منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د اوبو شتون د برېښنا تر ټولو ښه سرچینه ده افغانستان د دې پروژې یو لوی ګډون کوونکی هیوادونو څخه دی د منځنۍ اسیا څخه د جنوبي اسیا هیوادونو ته د برېښنا د لیږد په برخه کې یو ارتباطي پل په توګه د افغانستان رول مهم اهمیت لري او مهم وړ دی یو شمېر اقتصادي پوهان وایي له منځنۍ اسیا څخه د جنوبي اسیا هیوادونو ته د کاسا زر برېښنا پروژې او د ټاپي ګازو د لیږد پروژې د عملي کېدو سره به افغانستان یو پر ځان بسیا هیواد شي دوستانو که چیرته مو همدا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر کړئ که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو یا خبرونه خبر شئ نو د لمر پریس چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ نور مو په پاک رب سپارمه الله مو مل شه ښه وخت درته غواړمه